همدغه ورور یو بل سوال کړی دی د دې مهر په باره کې ښه وي که اوس چېرته نکاح وتړلی شي او د مهر ذکر پکې ونه شي چې را مهر څومره دی دا نکاح به صحیح او که نه الجواب د مهر نه بغیر خو یعنی مهر نه بغیر معنی ده چې مهر تړل پکې لازم دا نه چې په دې ټیم کې به ته مهر ورکې او یا خو د مهر نه مهر لازم دی په واده کې چې دې ښځې له به مهر ورکړی کېږي دا لازم دی خو دا مهر په دغه ټیم کې ورکول لازم نه دي ملک صاحب مخکې خبره وکړه ښه دا مهر که ونښوی شي نو بیا هم عقد د نکاح صحیح دی مهر به ورکوي خو څومره د دې پکې څه بس ونه شو دا نه دی چې مهر پکې نشتی مهر شتي خو څه نشتي د مهر نشاندهي نشتي پوه شوي تاسو ولې مثلا مهر شتي خو نشاندهي نشتي د عامو علماو جمهور العلماء دا قول دی چې دا نکاح صحیح ده او دې زنانه ته به مهر المثل ملاویږي او په دې په حکم چې مهر المثل څه ته وایي او دغه شان یو فتوا عبدالله بن مسعود رضی الله عنه ورکړې ده چې امام ابو داود امام ترمذي هغه اثر او هغه روایت راوړی دی او دې ته په عربۍ کې وایي علما نکاح التفویض او دا په دوه قسمه وي چې تاسو پرې پوه شئ ډېره فایده درته میلاو شي ګوره یو هغه نکاح ده چې یو سړی راولګي خپله لور بل چا ته واده کړي او داسې ورته ووایي چې زما دا لور پلاني دا ما درکړه تاله هغه وایي دا ما قبوله کړې ده او د مهر څه تذکیره پکې ونه شي و دا مسلمانان دي دوی خو په دې مسله پوه دي چې مهر څه دی لازم دی په دې خو پوه دي که نه خو دلته څه کار وشو ذکر یې ونه شو څه دی څومره دی هېڅ تذکیره پکې ونه شوه دویم یو سړی دی بل کس ته ووې زه تاله د خپله لور در کومه هغوی ما قبوله کړې ده هغه هلک ورته دا ووې یا د هغه هلک یو مشر ورته دا ووې چې مهر څومره ورکو مهر خو پکې څه بحث ونه شو نو هغه ورته څومره چې دی خوښې ورکړه و دې کې هم ګورې نشاندهي نه دی شوي په هغه اوله کې خو د مهر ذکر ونه شو دا نه چې هغوی مهر نه ورکېږي مسلمانانو معاشره خبر دي چې مهر پکې شتي خو دغه نکاح په ټیم کې تذکیره یې ونه شوه د دویم کې څه چلو شو حد کېنښودی شو بارک الله فیک تذکیره وشوه خو حد نه دی معلوم چې دا مهر څومره دی او څه شی دی په دې دواړو حالاتو کې زنانه ته به مهر المثل ملاویږي مهر المثل څه ته وایي یعنی دې کور کې د دې هلک چې کمې خپلوانې دي د پلار د طرف نه د هغوی چې څومره مهر دی هغه مهر به کېښودی شي د دې هلک چې کمې خپلوانې دي د پلار د طرف نه یا که د ده نورې ښځې اوس هغوی له چې څومره مهر ورکړی دی هغه د دې شو او که بیا هم د دوی په منځ کې څه جاښه راشي نو قاضي ته او عالم ته به واپس کېږي هغه به بیا مهر المثل مقرر کړي چې دومره مهر ورکړي چې د دوی دا جګړه پرې ختمه شي پوه شوي په دې مسله کې دا اهمې مسلې دي او هغه مسلې دي چې داسې په اعلی اسانه سړي ته نه میلاویږي بلکې په ګران هم ډېر په ګرانه میلاویږي اعلی اسانه پرېږده په ګران هم سړي ته ډېر په ګرانه میلاویږي نو دا خبرې په توجه سره اورئ او دې ته ښه غوږ یې ږدئ یادوئ یې نوټ کوئ یې